په دې رمضان کې سلور داسې بدقسمت خلک دي چې هغه سلور بدقسمتو خلکو ته الله مغفرت نه کوي، د هغې دعاګانې الله نه قبلوي، د هغې روجې الله نه قبلوي، د هغې تراویح الله نه قبلوي. دا سلور قسمه خلک چې الله ته هر قسمه جړه وکړي، دا سلور قسمه خلک چې هر څومره روجې ونیسي، دوی کو هر قسمه عبادت وکړي، خو چې دا سلور ګناهونه پرېښي نه او د دې سلور ګناهونو نه توبه ایستلې نه، الله وی عبادت دې ما ته قبول نه دی، الله وی روجه دې ما ته قبوله نه ده، الله وی دعا دې ما ته قبوله نه ده. راځئ دا سلور بدقسمته خلک ګورو او په دې باندې فکر کوو الله چېرته زه خو په دغې سلور بدقسمته خلکو کې نه یم، دا نه چې روجه مې الله نیولې وي، دا نه چې الله ځان مې ستړی کړی وي، دا نه چې الله درته عبادت هم کومه، الله د هغې باوجود یې راله نه قبلې، الله د هغې باوجود مقام د قبولیت ته نه رسېږي، الله ستا رضا پې نه میلاویږي، الله ستا خوشحالي په نه میلاویږي. هغه سلور بدقسمته خلکو کې چې د هغې روجې الله نه قبلوي، د هغې دعاګانې الله نه قبلوي، د هغې عبادت الله نه قبلوي. په هغې کې اول سړی هغه دی چې کوم سړی همیشه د پاره شراب څکي، هغه سړی چې همیشه د پاره شرابي دی، د هغې کار د شرابو خوراک سره دی، د هغې کار د شرابو د څښاک سره دی. د شرابي انسان روجې الله نه قبلوي، د شرابي دعاګانې الله نه قبلوي، د شرابي منځونه الله نه قبلوي، د شرابي یو قسمه عبادت هم الله ته قبول نه دی. دویم هغه بدقسمته سړی کوم یو دی؟ هغه سړی چې هغې نه مور او پلار خفه دي، هغې نه مور او پلار ناراضه دي، کو چا نه مور او پلار خفه دي، هغه کو هر څومره روجې ونیسي د دې روجې الله نه قبلوي، کو هغه هر څومره دعاګانې وکړي د دې دعاګانې الله نه قبلوي. ما په تېرو جمعو تاسو ته ویلي دي، ما په تېرو بیاناتو کې تاسو ته ویلي دي، د الله دپاره کو پلار خفه دی، د الله دپاره کو مور خفه ده، غواړي چې عبادت دې الله قبول کړي، غواړي چې دعاګانې دې الله قبولې کړي، غواړي چې روجې دې الله قبولې کړي. راشه د خپل مور او پلار نه معافي وغواړه، هله به دې الله دعاګانې هم قبولې کړي، هله به دې الله روجې هم قبولې کړي، هله به دې الله تراویح هم قبولې کړي. دریم بدقسمته سړی هغه دی چې هغه خپل منځ کې تعلقات نه ساتي، خپل ولي نه ساتي، هغه د ماما سره ماما ولي نه کوي، هغې صلې رحمي نه ساتي. کوم سړی چې د خپلوانو سره تعلقات نه ساتي، دا که هر څومره روجې ونیسي دا روجې الله ته قبولې نه دي، دا که هر څومره دعاګانې وکړي دا دعاګانې الله ته قبولې نه دي، دا که هر څومره تراویح وکړي دا تراویح الله ته قبولې نه دي. هغه سړی چې رشتهداري نه پالي، د خپلوانو سره خپلولي نه پالي، رسول الله مبارک وي د دې دعاګانې الله نه قبلوي، د دې روجې الله نه قبلوي. څلورم بدقسمته سړی کوم یو دی؟ څلورم هغه بدقسمته انسان دی د چا په زړه کې چې حسد دی، د چا په زړه کې چې کینه ده. کوم مسلمان دپاره چې په زړه کې بغض ساتي، د دغې کینهګر انسان، د دغې حسد کوونکي انسان، د دې روجې الله ته قبولې نه دي، د دې تلاوت الله ته قبول نه دی، د دې تراویح الله ته قبولې نه دي، د دې دعاګانې الله ته قبولې نه دي. د زړه نه حسدونه ختم کوي، د زړه نه کینې ختمې کوي. غواړي چې روجې دې الله قبولې کړي، غواړي چې عبادات دې الله قبول کړي، غواړي چې یوه سجده دې الله قبوله کړي، نو د زړه نه کینې ختمې کوي، د زړه نه حسدونه ختم کوي، د زړه نه بغضونه ختم کوي، د زړه نه عداوتونه ختم کوي، د زړه نه دشمنۍ ختمې کوي. دغه څلور قسمه خلک دي چې الله یې روجې نه قبلوي، الله یې عبادت نه قبلوي، الله یې تراویح نه قبلوي، الله یې دعا نه قبلوي، الله یې اذکار نه قبلوي. شراب چې همیشه دپاره څکي، مور او پلار چې خفه کوي، خپل ولي چې نه پالي، او هغه سړی چې د هغې په زړه کې حسد او کینه وي، د الله نه بخي.